چې ستا مین له ژونده ستړی دی خفه دی ستا یادونو ترې خوب وړی دی خفه دی او یو تصویر د یو بابا په چوک کې ناست دی په اوږه باندې پړی دی او د اختر رنګینه ورځ د خو څه چل دی یار په نه زړه لاس راکړی دی خفه دی او یا زړګیا پام چې دا خطا ونه کړي چا چې هم محبت کړی دی خفه دی یا زړګیا پام چې دا خطا ونه کړي چا چې هم محبت کړی دی خفه دی او چې زما د کام دښمن دی نو خوشحال دی چې زما د کام وګړی دی خفه دی او تا خو ځان په خپل تالاش باندې پوره کړو ستا تالاش بلا نیمګړی دی خفه دی ډېر ښه دی چې کله کله درته مخې ته زړور ودرېږي ستا د نظر غشی مې خاص د زړه په سر ودرېږي اول به نه خفه کېدم خو اوس مې زړه نری دی وړه وړه خبره ماته لکه غر ودرېږي اول به نه خفه کېدم خو اوس مې زړه نری دی وړه وړه خبره ماته لکه غر ودرېږي او شي در معلوم به چې غریب څومره سنګین مې په زړه چې خپل بچي دې کله مخې ته نهر ودرېږي بیا به حساب د خپلې مینې درنه وغواړم چې وخت کوتا شي او منظر د مازدیګر ما ته عزیز دی ورته ځکه خپه نیولی شم ما ته عزیز دی ورته ځکه خپه نیولی شم دغه سړی چې ما ته لاره کې اکثر امیره د حسین منګل صاحب شعرونه دي چې په زړه نری و ما د وینو کاروبار نه کوو زما په غاړه به لینده وه خو ما ښکار نه کوو او زه په دې پوه نه وم چا پرېښې وه په نیمه لار کې خو په دې پوه یم چې هغې چاته ازار نه کوو او مونږه یو داسې وخت هم ولیدو په دې کلي کې چې چینې وچې وي او سوری به چینار نه کوو او اوس مې یوه پولی د زړه په سر ماتېږي منګله وخت چې د اظهارو ما اظهار نه کوو اوس چې ساه اخلم هر ساعت ته رسېدلې ښکاري عشقه لاسونه دې څه دومره غځېدلې ښکاري او یا زوروره چا زما خبره وانه اورېده زما د ګل په شان لفظونه رژېدلې ښکاري او یا زه د هجر د وړومبي ماښام تیارې اخیستی یا خو دا ستوري د اسمانه رالوېدلې ښکاري او تسنیمه دا ځلې د سترګو نه ډېر څه والوتل تسنیمه دا ځلې د سترګو نه ډېر څه والوتل خلک په خپلو زنګنونو زنګېدلي ښکاري څه تصویر چوپ سا عینې چوپ دي تسنیمه ټولې هنګامې چوپ دي خپلې نارې مو په څپېړو وهي چې ټولې بندې دروازې چوپ دي او دا ناشنایي او مختصر ملاقات سترګې ډېر څه وایي که خولې چوپ د ژوند اخر خاتمې ته به مې نه ورکتل تر یارېدمه هدیرې ته به مې نه ورکتل او که زه خبر وی چې به ما ته ستا څېره راښایي که زه خبر وی آینې ته به مې نه ورکتل او ما دې سړي ته کتل ما ته یې نظر مهم و د دې تر شا تورې سایې ته به مې نه ورکتل او جلاله ځان ته به مې هر اختر جامې کولې د چا شلېدلې لوپټې ته به مې نه ورکتل چې داسې نه وم لکه یمه چې منې او په ما رحم وکړه ډمې زمانې او د غروب په اندازه مې زړه شي خوږ لکه ودې کړې په ما باندې کانې چې ور په یاد شم ماشوم زړه یې وسوسې ونیسي هغه زما تصویر په زړه پورې نږدې ونیسي چې ور په یاد شم ماشوم زړه یې وسوسې ونیسي هغه زما تصویر په زړه پورې نږدې ونیسي او زه چې څوک پیغله د چا یاد کې په ژړا ووینم د هغې یاد ما ته عکسونه د هغې ونیسي او شونډې بندې شي په سترګو کې ستونه کوي چې ترې روان شم راته خوا د دروازې ونیسي او د مغربي تهذیب دیوان به په شا وتمبوي د مغربي تهذیب دیوان به په شا وتمبوي که پښتانه لار د جومات او د حجرې ونیسي بیا به په ډېرو باندې ګران وي بیا به ډېر یادېږي شهاب ارمان چې کله لار د هدیرې ونیسي زراره تا خپله کیسه څه سرسري تېره کړه زراره تا خپله کیسه څه سرسري تېره کړه هغه چې نه کې د مونږ هغه زندګي تېره کړه او د محبت
د لیونتوب احساس ته ګوره که نه ته جګه جوړه شوې په ما دې بیماري تېره کړه او په هغه کلي کې اوس هر سړی بې مینې ګرځي په هغه کلي کې اوس هر سړی بې مینې ګرځي او په هغه کلي کې چې موږ ملنګي تېره کړه او تا پسې ولوېدم له زوره ته خبره نه شوې د هجر تبه مې قسم دی په زړګي تېره کړه او نه مو حق ووې نه مو واورېدو د چا له خولې نه په خپل وطن کې مو سړیه غلامي تېره کړه او زراره هېڅوک د چا نه خپلېږي ګوره که نه چې په اوږو مې وې همغو ګواهي تېره کړه هغه چې امن پکې څه نه راتلو زما د هغه کلي زړه نه راتلو او د بربادۍ مې چاته هېڅ ونه وې سړیه ستا نوم مې په خوله نه راتلو زراره یاد د هغې مستې کافر ما وسې وکړې په مانځه نه راتلو او هغه خپل ضد او زه پښتو نیولې که زه ورتلم خو هغه نه راتلو چې ما به وهلې څومره فاصلې وې شاته تاله به راغلم ګنې ډېرې میخانې وې شاته زه په هغه په ما او مونږ مین په یو بل په یو رشته پسې بلا رشتې وې شاته او دغه یو زوم او دا نور ارمانونه زما په کټ پسې چې څومره جنازې وې شاته ډېر